آنلاین دنیا کې قدم کېږدئ او ځان یو غټ میلیونر جوړ کړئ. زه به نن تاسو ته په دغه شارټ ویډیو کې څه ښیمه. زه به تاسو ته په دغه شارټ ویډیو کې یو طریقه ښیمه چې تاسو به د یوټیوب نه څنګه پیسې ګټئ. یعنې یوټیوب کې به څه داسې اعمال چې تاسو به کوئ او په اسانۍ سره به تاسو پیسې ترګټئ. ګوره په یوټیوب باندې نن سبا ډېر خلک کار کوي، یعنې په 100% کې 90% ډېر خلک په یوټیوب باندې کار کوي. ولې کار ځکه ورباندې کوي چې اسانه طریقه ده او په اسانه طریقې سره پیسې ګټي. نو چې 90% خلک کار کولی شي نو تاسو هم ورباندې کولی شئ ځکه ډېر ایزي ده. نو زه به تاسو ته څو سټپ وښیم، په دغه سټپ باندې تاسو کارونه وکړئ که چېرته تاسو په یوټیوب باندې پیسې ګټل غواړئ. نو تاسو به انشاءالله یو یوټیوبر جوړ شئ او خپلې پیسې به ګټل شروع کړئ. خو سټپ نه مخکې زه تاسو ته یو څو خبرې کوم، یو دوه خبرې درته کوم چې ګورئ نن سبا ژوند چې دی یعنې دا لایف چې روان ده دا ټول په ټکنالوژي روان ده او دا وخت دا زمانه چې دی دا ټول موږ سره د سمارټ ورک ده بلکې د هارډ ورک نه ده. هارډ ورک ګوره که تاسو وګورئ چې په خلک پټیو کې کار کوي، څوک څه کار کوي، څوک څه هغه هم ښه کار ده. ولې هغه ډېر ښه کار ده هغه کې انسان خپل محنت کوي، په خپل محنت سره پیسې ګټي. خو اوس زمانه چې ده دا د سمارټ ورک ده. ټولې خبرې کمپیوټر ته راغلي دي، موبایل ته راغلي دي، یعنې آنلاین زمانه ده. نو زه تاسو ته دغه خبرې مې ځکه وکړې چې خپل ذهن آنلاین ته چینج کړئ او په اسانۍ سره پیسې وګټئ. ګورئ بعضې داسې خلک وي چې ورځ شپه محنت کوي او پیسې ګټي. بعضې داسې خلک وي چې کرار وده وي او پیسې ګټي. نو زه به نن تاسو ته په دې ویډیو کې هغه طریقه ښیم چې تاسو به په ارام ودئ او پیسې به ګټئ. یعنې تاسو نو ټوله ورځ محنت وکړئ، شپه ورځ محنت وکړئ، پیسې ګټئ، خو چې کله تاسو ودئ او پیسې ګټئ هغه طریقه به زه اوس تاسو ته په دغه ویډیو کې ښیم. ګورئ سټپ نمبر 1 په اول سټپ کې به تاسو څه کوئ چې کله تاسو په یوټیوب باندې کار شروع کول غواړئ. اول سټپ تاسو دا ده، تاسو به ځان ته یو نیش واخلئ. نیش یا نیش، څوک ورته نیش وایي، څوک ورته نیش وایي. یعنې د نیش څه مطلب ده؟ د نیش مطلب ده یو ټاپک. یو ټاپک به تاسو ځان ته خوښ کړئ چې فار ایگزامپل ستاسو انګلیش ټاپک شو، یا مو یوټیوب اټومیشن کورس چاته ښایي، یا داسې نور څه کوالټي تاسو کوي، یا ویډیو ایډیټرز. تاسو ځان ته یو ټاپک سلیکټ کړئ چې په دغه ټاپک به تاسو ویډیوګانې جوړوئ او په یوټیوب کې اپلوډ کوئ. یعنې تاسو به خامخا یو ټاپک سلیکټ کوئ. ګورئ چې کله تاسو د ټاپک سلیکټ کولو فیصله وکړه، د فیصلې نه مخکې تاسو سوچ کوئ. داسې یو ټاپک به ځان ته سلیکټ کوئ چې په هغه باندې بیا ویوز راشي، هغه باندې تاسو ته بیا سبسکرایبر راشي. نو چې کله تاسو ویوز او سبسکرایبر راځي تاسو ته به ارننګ هم زیات کېږي. نو تاسو به د ټاپک سلیکټ کولو کې ډېر سوچ کوئ، ډېر غور باندې کوئ. یو ښه ټاپک به سلیکټ کوئ چې کوم نن سبا وخت کې ډېر خلک ګوري او هغه باره کې ډېر معلومات حاصلوي. نو په دې که چېرته تاسو یو ښه ټاپک سرچ کړئ او وموکړئ نو تاسو به ډېر څه یعنې ډېر ویوز تاسو به ډېر کم وخت کې راشي ورباندې. او سټپ نمبر 2 اوس تاسو داسې فرض کړئ چې لکه تاسو یو ټاپک سلیکټ کړئ. کله چې ټاپک سلیکټ کړئ بیا به تاسو څه کوئ؟ تاسو به یو داسې کار کوئ چې په هغې طریقې سره به تاسو ډېر ویوز او سبسکرایبر ترلاسه کړئ. یعنې تاسو به څه کوئ؟ تاسو به په دویم سټپ کې یو تامنیل ډیزاین کوئ. یعنې یو داسې تامنیل به ډیزاین کوئ چې هغه ډېر هغه وي، یعنې چې څنګه کس نظر ورباندې پرېوځي او په هغه ویډیو باندې ډایرکټ کلیک کوي. تاسو به څه کوئ؟ یو ښکلی ښایسته تامنیل به ډیزاین کوئ. او تامنیل کې به تاسو ډېر خط نه لیکئ. ولې چې کسان ډېر خط نه ګوري. یو دوه درې ټکي، یو داسې الفاظ پکې لیکئ چې هغه باندې کس ډایرکټ کنفیوز کېږي او ډایرکټ ستاسو په ویډیو باندې کلیک کوي. نو په دې طریقې سره ستاسو دا ویډیو وایرل کېدلی شي. سټپ نمبر 3 دریم نمبر سټپ کې به تاسو څه کوئ؟ تاسو به یو داسې ټایټل تیاروئ، یو داسې ټایټل چې هغه باندې لکه څنګه چې تاسو ته ما د تامنیل خبره وکړه چې تامنیل کې به کم خط لیکئ او داسې ورډز به استعمالوئ چې خلک ورباندې ډایرکټ کلیک کوي. یو داسې ټایټل به استعمالوئ چې هغه ټایټل څوک پړاوئ او ډایرکټ کلیک ورباندې کوي ستاسو ویډیو ته دننه شي او تاسو به بیا د هغه کوئ دا ویډیو به تاسو په یو داسې طریقه استعمالوئ، یو داسې خبرې به پکې کوئ چې سټوري په شان. یعنې سټوري که خیال وکړئ سټوري چې تاسو خپل ځان سره فرض کړئ چې سټوري څوک چالو کړي او تاسو سټوري اورئ. سټوري کې سټپ بای سټپ خبرې تاسو سټوري اخره پورې وګورئ، یعنې مورل پورې وګورئ چې تاسو ته نتیجه معلومه شي. نو د سټوري په شان به تاسو دا ویډیو جوړوئ، یعنې سټپ بای سټپ، چینج بای چینج. څنګه هغه چینج نه وي زنځیر، په هغه کې کړۍ په کړۍ تر اخره پورې داسې کړۍ ګانې وي. نو تاسو به دا ویډیو د کړۍ په شان جوړوئ.
یو خبره به داسې کوئ چې هغې پسې عکس ووایي چې دا بله خبره ضروري ده دا واوره یعنې کړۍ په کړۍ به تاسو دا خبره کوئ چې یعنې چینج به ورته جوړوئ دا خبره به داسې جوړوئ دا ویډیو چې بل کس ته چینج په شان وي یعنې کړۍ په کړۍ خامخا دی بله کړۍ هم ورپسې وګوري نو په دغه طریقې باندې تاسو ډېر څه ترلاسه کولی شئ او په یوټیوب باندې خپل چینل مونټایز کولی شئ چې کله ستاسو یوټیوب مونټایز شو ستاسو خواري محنت ختم او که چېرته تاسو دغه سټپ باندې کار وکړو نو انشاءالله تاسو به درې څلور میاشتو کې یعنې ډېر نه ډېر وخت چې ولګي ستاسو به یو کال ولګي یو کال مو دا نور محنت وکړو هغه محنت هم جاري ساتئ او د یوټیوب باندې لږ لږ کار ورسره چالو کړئ نو چې په یوټیوب باندې تاسو خپل کار لږ لږ روان شو یو وخت به داسې راشي چې تاسو به بل کار پرېږدئ او صرف یوټیوب ته توجه ورکړئ او بله خبر دا ده چې تاسو یوټیوب باندې ویډیو اپلوډ کوئ د دې به یو خاص وخت انتخابوئ یعنې په هفته کې یوه دوه ډیلی اپلوډ کولی شو خو یو خاص ټایم یعنې ټایم ورته سلیکټ کوئ په ټایم ویډیو اپلوډ کوئ خو دغه ویډیو زمونږ وه د یوټیوب اټومیشنز یعنې بلکې دې کې دا خبرې ما ټولې د یوټیوب وکړې یوټیوب اټومیشن دې ته وایي چې کله تاسو دا ټول کار په خپله نه کوئ او په هغه کې ستاسو دا فیس نه ښکاري یوټیوب اټومیشن ور تاسو به داسې کوئ چې یو کس وي در سره یو ایډیټرس وي در سره یا داسې نور تمنیل ډیزاینر وي در سره تاسو هغه ته څه فی ورکوئ او هغه تاسو ته کار کوي او د ای آی په ذریعه چې تاسو کوم کار کوئ دغه ته یوټیوب اټومیشن وایي یعنې چې ستاسو فیس نه وي پکې دا اوس چې کومې خبرې ما درته وکړې دا ما تاسو ته د یوټیوب په چې یعنې خپل فیس راولئ ویډیو کې داسې به کوئ داسې دا ټولې خبرې د یوټیوب او یوټیوب اټومیشن دې ته وایي یو ځل بیا درته وایم چې تاسو کار په بل چا کوئ او فیس بل چا ته ورکوئ د میاشتې چې هغه تاسو ته یوټیوب ویډیو تمنیل ډیزاین کوي یا سکرپټ درته لیکي یا ټایټل درته